مسافر ته دی ډالۍ وي چې حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې سړی چاله ورکړي غاړه په اختر کې او زما مور د خپل عادت نه مجبوره دروازې ته ولاړه په اختر کې زما مور د خپل عادت نه مجبوره دروازې ته ولاړه په اختر کې مسافر دا واده را سره وکړه نه بجاړم نه بجاړې په اختر کې مسافر دا واده را سره وکړه نه بجاړم او مجاړه په اختر کې لکه حال به د زړه چاته سړی وایي وی ملګری زما شاړه په اختر کې خیر دی چې په خادای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي چې په خادای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي هغه یاران مې په لستونو کې ماران ساتي ډېر ښکلی چې په خادای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي هغه یاران مې په لستونو کې ماران ساتي زما د کلي د غریب د دلتوب بسوی په ټوک ډوډۍ د خان اجره ساتي او شان ساتي زړه به مې هر وخت د خفګان ستا تصویر ته جړل زړه به مې هر وخت د خفګان ستا تصویر ته جړل ما به تمام شپه جانان ستا تصویر ته جړل یو مسافر یې بل پخپو کې د بیړۍ پرتی دي یو مسافر یې بل پخپو کې د بیړۍ پرتی دي نن یوې پیغلې د ارمان ستا تصویر ته جړل السلام علیکم مینوالو صحیح سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سالار ټي وي مقصد هغه ورک لالونه کم چې پیرو کې دي تاسو سره معرفي کوو هم په دغه سلسله کې نن ثوابه ته راغلیو انبار کلی دی دلته زمونږ مرکه د یو داسې مستند شخصیت سره را جوړه شوې ده تاسو یقینو کې په سموده مخ کې ډېره موده مخکې ما د دې په فیسبوک څه شعرونه اورېدلي دي هغه وخت کې په سعودي عربو کې ژوند کو نو زه خپل ځاني د دې دغه شعرونه ډېر زیات متاثره شوم او په هغه وخت کې مې دا ارمان هم زړه راغلی چې دې سره زما د ملاقات مې ډېر غټ ارمان نو یقینا تاسو به پیژنې هم ښاغلی جاوید شاه درمان سره نن زمونږ د سالار ټي وي د مرکه را جوړه شوې ده نو راځئ مینوالو چې په خپل پروګرام کې جاوید شاه درمان صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایو جاوید شاه صاحب سلامونه مې واخلئ وعلیکم سلام برکت مینه او ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه جاوید شاه درمان صاحب زیات تر مینوال خو به تاسو پیژنې هم تاسو خپل شعر په وجه ستاسو د دې شعر د ویلو د دې انداز په وجه خو بیا هم زمونږ د سالار ټي وي مینوالو سره داسې لنډه شان پیژنګلو جاوید شاه مې نوم د درمان مې تعلق دی او د صوابۍ د انبار کلي سره تعلق ساتم صحیح او ژوند هم څنګه روان دی شکر دی صحیح جاوید شاه صاحب تاسو چې به کله موقع ته ډېر لکه ستاسو د انداز ډېر زما خوښ شو خو دا وه چې هر وخت تاسو ډېر په خفګان انداز کې او ډېر خفه دا څه وجه کې دي شي بس دا د حالاتو په تاثر کې دی موږ د غربت تیر شوی دی ډېر د هغې وجه هم کېدی شي صحیح جی بالکل او په اول ځل ما تاسو د نزار شاه منصوري صاحب سره کتلی الله پاک دې وسوبخي اکسیډنټ کې وفات شو بیا تاسو سره هلته بهر هیواد کې مسافر نو دا راته ووایي چې د شاعري تاسو شروع کا کنه نو د کم وخت نم شروع کا دا ټوله کیسه زمونږ د سالار ټي وي مینوالو سره اوکې نو شاعرۍ سره کو د تعلق خبره شي نو خو د ډېر وخت نه دی د شعر مینوال چې هم د کنه او بیا چې باقاعده ما غزل لیکل شروع کړل نو 2014 او 14 نه زما باقاعده ما غزل لیکل شروع کړی دي صحیح او جی او دا څه وجوهات چې تاسو شاعرۍ طرف ته راغلی بس د مینې خبره ده د شوق خبره وا یو سیس سره چې څومره مینه وساتي نو زما په خیال به دومره مینه دل درکې انو زما د لیونتوب در حده پورې مینه وا شاعرۍ سره انو دا د هغې اثر دی نن سبا او تعلیمی حالیه ظلم څومره دي تعلیمی خو ما حالات زمونږ ډېر خراب نو زه بیا د روزګار په سلسله کې بیا مسافر شوم نو تعلیم رانه نیمګړی پاتې شو هسې ما لسم کړی دی 12 کې مې بیا سبق پرېښودو صحیح جی جاوید شاه درمان صاحب خبرې به ډېرې کوو او ځکه چې ډېر ارمان مې او تاسو سره ملاقات خو زه خو وایم چې پروګرام په سټارټ کې به څه شعرونه مینوالو ته ډالېږي او بله خبره دا ده چې تاسو چونکې په خپله هم مسافري کړې ده
نو تاسو د مسافرو د درد نه تاسو د مسافرې د درد نه د هر یو سیز نه خبرې تاسو په ډیر غټ نظر دی ډیر جوړ نظر دی نو زمونږ د سالا ټي وي مقصد مسافر د پاره زیات کار کوم بهر هیواد کې زمونږ کوم مینوال نو کوشش وکړي چې زیات تر شیرونه مسافر د پاره موږ ته د پروګرام کې موږ سره شامل کړي جی بالکل زه به کوشش کوم بالکل جی شعر د چې په خدای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي چې په خدای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي هغه یاران می په لستونو کې ماران ساتي ډیر خلیا چې په خدای کې زما خپل وی غم کې ځان ساتي هغه یاران می په لستونو کې ماران ساتي زما د کلی د غریب د دلتوب بسوي پټوک ډوډۍ د خان جره ساتي او شان ساتي او بیتونه نور دي چې په یاره ستا په کائنات کې ګرځیدم خبر او مزه زکه په اوقات کې ګرځیدم په یاره ستا په کائنات کې ګرځیدم خبر او مزه زکه په اوقات کې ګرځیدم د ډیر لټون نه پس می په خپل ځړه کې را پیدا کړې زتا په سمندر او په جمعات کې ګرځیدم او غزل چې یریدم د تاوان نه په بازار کې یریدم د تاوان نه په بازار کې زپټ شوم د ځان نه په بازار کې یریدم د تاوان نه په بازار کې زپټ شوم د ځان نه په بازار کې سپېسې په ما حسن دی را پورې غل تیر شم یو دکان نه په بازار کې او پاتې شوی سودا سرنګ خرسيږي سړی خلاص کې د ایمان نه په بازار کې د اختر سودا مو پاتې شو نیمګړی د اختر سودا مو پاتې شو نیمګړی مور می مړ نشي خفغان نه په بازار کې او بیا په خالی جیب مو بوتل او چکر لا بیا زپټ شم د درمان نه په بازار کې دا شعر به وای په خالی جیب می بوتل او چکر لا بیا زپټ شم د درمان نه په بازار کې جاوید شاه درمان سے باول ظلم تاسو هغه شعر اوریدل او کم کې چې تاسو د دکاندار نه یو ګیله شانته کړي وکنه او نو هغه هماله پوره نه راځي خو بهر غواړم چې زمونږ مینوالو سره شعرونه هم شریک دي پروګرام یو څو بیتونه کو راته یاد یا بدرته تراته وګوره تڼۍ چې می ګریوان کې نیوي داسې ښکاریږي دروازه چې په مکان کې نیوي په کوم ورځ باندې چې زه سودا د قرض راوړم په هغه ورځ زمونږ د خوښې سیس دکان کې نیوي او زما د سترګو کویان هر وخت درمانه ډک وي زما د سترګو کویان هر وخت درمانه ډک وي خیر دې کومه سره وب په بیابان کې نیوي ډیر دا راته هم زیاته کې چیرې زیات تر کار مو په کم صنف باندې کړی زما غزل خوخي زیات تر میم د غلطه کار کړی دی صحیح جی او تاسو خو بهر هواد کې وي التم داسي سو تنظیمونو یا د مشاعرو سره داسي قسمه اړیکې التوي کنه تاسو به هلي ځلې کولې کنه او جی بالکل ډیر خکار روان دي د پښتو د پرمختګ د پاره بار مسافر ملګری چې کندي امارات پښتو د بي ټولنه شو یا چمن ملګری دي یا نور داسي او درې سلو ټولنې نورم دي چې په خو دغه باندې کار روان دي د پښتو خدمت کوي صحیح او دلته کلی کې محل ځلې جاری دي جی بالکل دلته زمونږ د ثوابي هیواد ټولنه شو کام کلم شو یا اجمل منصور د بي ټولنه شو دا زمونږ خپل ټولنې دي او خو شاکه چې سوم دي دا ټولې زمونږ خپل دي چې کم د پښتو د پاره کار کوي صحیح جی بالکل نور بس شامل وي پروګرام کې ناراضي چل د زړه کم بخت خراب یم مطلب مداد راشه سخت خراب یم ناراضي چل د زړه کم بخت خراب یم مطلب مداد راشه سخت خراب یم او د شپې د سترګو کویان سر ترازي درمان حال وای بالخت خراب یم او غزل چې ستا په کور کې بډیو و زمانہ او بیا د هم په خلګی له زمانہ و خیراتی او جوړه می و په غاړه زکه ما باندې وګدا و زمانہ و هواګانو می پردو چې توله هر یو کور ته دروازه و زمانہ و او د جهان مرغۍ می ناستي په وګو وستا په غاړه بلنده و زمانہ و جدای ته تر سحر انتظار او ناسته خوا کې می هغه و زمانہ و او زبنوم زبستا په انتظارم تبنوي زبستا په انتظارم ستا به هر ورځ واده و زمانہ و ما به ماتلو خي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسې و زمانہ و ډیر خولي ډیر مزدار بیا س جواز نو د ولی جنې پانغري ک جړېدلې جنې ستا د غوګونو والی چرته لاړې د غربت بلا خړلې جنې او ویلې ونی غاړه دی ولې کی خو استاد پیرزو شمه په بلی جنې او تا په خپل حق کې ورتای سنوي
کله چې رونو دی وجلی جنۍ او یې وزیر دی کې څه شرم دی راکړه چې زه یو سم خزلی جنۍ او زوی نه یو کړلو تپوس د خوخي لور ته یو کې نغلی جنۍ او د قسمت پیسلې بره کېږي د پیر بابا زیارت ته تللی جنۍ رور له تا باندې بدل کړی دی که په سوره کې راغلی جنۍ درمانه ماته خو بې رور ښکاري په جینکو کې ناسته غلی جنۍ بیا درمانه ماته خو بې رور ښکاري په جینکو کې ناسته غلی جنۍ بیا څه جواز نه د ولي جنۍ پانغري که جړېدلې جنۍ درمان صاحب دا راته هم زیاته کې چېرې تر دې د به څومره غزلې نظمونه څومره شاعري هم لیکلې ده او آیا ستاسو کتاب هم چاپ شته که نه مواد ما سره تقریبا د 2 کتابونو پروت دی او کتاب مې چاپ نشته خو اوس ورته اراده ده انشاءالله زر به مینوال خبر شي جی نور بس لاله کوي دومره غریبم چې ګنډلو لایستنه نه و بل ها مده زما کمیس پورې لمنه نه و غریبی داسې چې ازغې هم پازغې وباسم او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړل او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تله مې کدې ته هم واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه دومره غریب هم چې ګنډلو لایستنه نه وه بل ها موده زما کمیس پورې لمنه نه وه ډېر ښکلی ډېر مزدار درمان صاحب د تاسو چې کوم د تخلص دی که نه نو دا د دې به شا څه راز و تاسو د درمان نوم ځان له څنګه منتخب کړو او د دې درمان معنی څه ده په دې هم مینوالو سره لږې خبرې علاج کوونکی مطلب درمان او دا خو بس خوښ مې شنو بیا مې مشرانو نه مشوره هم وکړه په دې باندې نو هغوی مې راته وویل چې بالکل صحیح دی نو بس او واقعي دی چې ډېر نایاب نوم هم دی څنګه چې تاسو نایاب یې نو داسې دا نوم او زما زیات کوشش دا ما چې به کله ستاسو شعرونه اورېده هغه وخت کې مې زړه له ډېر دا یو خوښ غوندې راغلی چې ولې نه یار دومره ښکلي لیکل دا ولې په شا دي چې دا په دې سکرین راولو دی خلکو ته یې وښیو نور داسې زموږ مسافرو ملګرو دپاره هم کسې لیکلي کړي نو هغه هم شریک چې به ونه شو دیدار په مازیګر کې سوځېده به یو چینار په مازیګر کې چې به ونه شو دیدار په مازیګر کې سوځېده به یو چینار په مازیګر کې نه سکون وي او نه یار په مازیګر کې سړی اور اخلي د ښار په مازیګر کې او زه چې ځان کړم تیار په مازیګر کې نو راپیښ شي راته کار په مازیګر کې د مرغو مې که ښکار په مازیګر کې ما اغستی دی ازار په مازیګر کې او څومره ګران وي انتظار په مازیګر کې زه درمان سارم لار په مازیګر کې او مسافرو ته دې ډالۍ وي چې حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې سړی چاله ورکړي غاړه په اختر کې او زما مور د خپل عادت نه و مجبوره دروازې ته ولاړه په اختر کې زما مور د خپل عادت نه و مجبوره دروازې ته ولاړه په اختر کې مسافره دا واده را سره وکړه نه به جاړم نه به جاړې په اختر کې مسافره دا واده را سره وکړه نه به جاړم او مه جاړه په اختر کې لکه حال به د زړه چاته سړی وایي وي ملګري زما شاړه په اختر کې او اخترونه خو د خلکو وي درمانه پښتانه خو واړه جاړي په اختر کې اخترونه خو د خلکو وي درمانه پښتانه خو جاړي واړه په اختر کې حق حیرانه به یو دواړه په اختر کې سړی چاله ورکړي غاړه په اختر کې چې سحر کې ستا ځان راشي طالبه پس له دې به څه جانان راشي طالبه دروغجن دی چې په سب کې پرې نه دی نن کو مظلم جانان راشي طالبه او وظیفه دې د صادر لاندې کا پټه هسې نه چې چېرته خان راشي طالبه شنه خالونه به بیا یاد کړي کتاب ټول کړه درنګ سات له به باران راشي طالبه او که ستا په دې کتاب باندې سر خلاص شي په هندو کې به ایمان راشي طالبه خیر د لاره د جومات کړه ورته سمه خیر د لاره د جومات کړه ورته سمه میخانې ته کو درمان راشي طالبه ډېر او غزل دی چې په تمه هم چې را به شي ګلونه په اوبو کې زه ناستم خو نیول به مې لاشونه په اوبو کې تازه به زما بیا شو پرهرونه په اوبو کې چې پټ په مې د مور نه کړل لاسونه په اوبو کې په رو باندې ساه خلاصې نه چې راغوزار شي زما د کور ولاړ دي دیوالونه په اوبو کې ماشوم مو ما جړل مې او په منډه ورسره هم یو ورځ ورانه تلي کتابونه په اوبو کې ماشوم مو ما جړل مې او په منډه ورسره هم یو ورځ ورانه تلي کتابونه په اوبو کې دا ستا د زړه خبرې مې په خپو کې پیرزو نه وې رواسته مې کړل نن ستا د لاس خطونه په اوبو کې دا ستا د زړه خبرې مې په خپو کې پیرزو
ونه وي راسته مې کړل نن ستا د لاس خطونه په اوبو کې جوړ کړی مصور د بېوسۍ تصویرو داسې دهقان باندې باران وي او فصلونه په اوبو کې واه حد دی یار جوړ کړی مصور د بېوسۍ تصویرو داسې دهقان باندې باران وي او فصلونه په اوبو کې ناروغه به م وسپه د دارو چې زموږ نو راکول به راله مور به مې ساختونه په اوبو کې واه ناروغه به م وسپه د دارو چې زموږ نو راکول به راله مور به مې ساختونه په اوبو کې زما په خیال د ژوند معنی به داسې وي درمانه سړی چې جوړوي د خپو خاپونه په اوبو کې ډېر ښه یار په تمه مو چې را به شي ګلونه په اوبو کې زه ناست یم خو نیول به مې لاشونه په اوبو کې ډېر ښکلی بالکل کړی په کړی هغه پښتو کې چې وایي چې کړی په کړی لګېدلې شعرونه ډېر مزېدار نور بس زموږ مینوالو سره بس شریکوئ لاس په نامه لکه نوکر ولاړ دی غم دی خکلک زما په سر ولاړ دی واه لاس په نامه لکه نوکر ولاړ دی غم دی خکلک زما په سر ولاړ دی دا ستا د راتلو مې یو ورځ کړی و غږ دا د تر اوسه سمندر ولاړ دی واه او مغروري پیغلې ستا په شونډو پیزوان مغروري پیغلې ستا په شونډو پیزوان د خزانې د پاسور ولاړ دی حسینه سورې مې د خپو لاندې شي بهر تنو زمنور ولاړ دی درمان ستا د هر غزل په ځمکه چنار ولاړ دی او نختر ولاړ دی راپسې ولې خاندې یار تصویر هم دغسې وي راپسې ولې خاندې یار تصویر هم دغسې وي زړو جامو کې او د کار تصویر هم دغسې وي او دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي خو دیره کې د مزار تصویر هم دغسې وي دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي خو دیره کې د مزار تصویر هم دغسې وي هغه اختر کې چې شلېدلي لوپټه په سر کړي پروان وطن کې د بهار تصویر هم دغسې وي هغه اختر کې چې شلېدلي لوپټه په سر کړي پروان وطن کې د بهار تصویر هم دغسې وي زه خو حیران یم د څه منظر کشي وکړم ای کلیواله د دې ښار تصویر هم دغسې وي او درمانه زه خو د خپل درد تشریح کولی نشم خو په ماښام د انتظار تصویر هم دغسې وي ډېر ښکلی ډېر مزدار مننه یریږي څه له د الزامه یاره او زما په شانتې شنکنامه یاره راځه ژوند دومره مختصره دی چې لکه رکونه تر قیامه یاره او زه لکه امن مختصره د جنګونو په شان عامه یاره یوه راپېښه حادثه د ژوندون زه یې کومه له ناکامه یاره او دا ستا په خوله د دیندارۍ خبرې لکه پرېوتی له جامه یاره او طلب د هورو او د خپلې هورې ابن شهید ابن غلامه یاره او د ژوند مهلت کو چر یو قدم وي ولاړ زمانه په دوګامه یاره او د محبت په نیت مې نیت تړلی زه مقتدیم ستا امامه یاره درمانه ما باندې کولی شي غږ کو غورځېدم د خپل مقامه یاره ډېر ښه درمان صاحب د پروګرام په دې اخیره حصه کې به یو غزل شامل کړي او بیا به مینوالو ته پیغام ورکړي ټیک ده نو داسې که ستاسو د خوښې یو غزل نو هم شامل کې پروګرام غزل بنی یو دو بیتونه دي چې لا علاج د خپل زړه شي لکه زه ای وای زه داسې ته شي لکه زه لا علاج د خپل زړه شي لکه زه ای وای زه داسې ته شي لکه زه منځ کې ګیر شي د کعبې او د هغې حق حیرانه په مانځه شي لکه زه او پیغام دا دی چې خپل خوښي وکړئ نور خلک هم خپل خوښۍ ته پرېږدئ خپل کارونه سرته ورسوئ د بل په کارونو کې کار مه ساتئ دا پیغام زه هر ځای کې ورکوم او ټولو پښتنو ته زما دا پیغام دی ډېره زیاته مننه یقینا چې ډېر ګټور پیغام درمان صاحب داسې څه ارمان یا خواهش لرئ چې هغه نیمګړی پروت وي تاسو وایئ چې دا پوره شي بس ارمان خو څه به ووایو دغه نیمګړی ژوند دی او بل دا دی چې زما د روزګار مسله د نن سبا ډېره کو زه هر ځای ته لاړ شم یو دوه درې میاشتې کار وي بس بیا د هغې زه وایم چې ما ته داسې مستقل غوندې کار میلاو شي دا زما ارمان دی چې بس زه د کور د دې کشالو نه بس بېغمه شم صحیح ډېر زیاته مننه ستاسو په دومره قیمتي وخت هم موږ له راکړو په دومره حالو ځلو کې هم دومره وخت موږ ته ویستو نو ستاسو یو جهان مننه ستاسو هم مننه مهرباني ملګرو دا زموږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم صحیح سلام لور کې اجازت دلوي الله په امان